الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ گران و محترم اوریدن کو دا مولانا محمد طارق سے پا آواز دا حضرت یوسف علیہ السلام دا حولن عیسیٰ بتاسو تا پیخور خار کی دا قصہ خانی شاہ تا کباری بازار کی نہم نمبر دکان کی دا مسلم جان سر ملاوی گی عزیزان و حضرت اسحاق علیہ السلام داد ابراہیم خلیل اللہ زوئے او د اسماعیل ذبیح اللہ نا دیار لسکالا کشر دے طول عمر دا اسحاق علیہ السلام نہ شل کال دے دے چکل ازوان شونو دے پو حوران کے دا توبیل یو دیر نیکو پرددار و حیادار و دیندار بی بیوا دا اغی لور بی بینم دا توبیل ربقتا رحمت اللہ علیہا عزیزان سو وقت چی وعدد دا اسحاق علیہ السلام سرا دا دغی بی بی ربقتیو شو نو دا سی مسم وقت راغی چی دا دی امید دا اللہ نے پیدا شو چی زمون با اللہ کور کی معشومان و معشوم پیدا کی اسحاق علیہ السلام ناستے دا دینی کاربانے مشغول دے او بی بی ورطا آوازو کچھ اسحاق علیہ السلام زما دا نفس و دا گیڑ منس کے خبر شور غندے دے او دا شور دا جڑاو دا چگو سورو دا جگڑو معلومے گی اسحاق علیہ السلام ورطوی چه خد بی بی کل بیا دا شور و جگڑشی نو ما خبر کا بلا ورز بیا بی بی لگیا دا مشغول دا پسکار چه گیڑ کے دنن بیا شور شو دی بی بی رب خطیب بنت توبیل حضرت اسحاق علیہ السلام تے اشاروں کا چراشا اسحاق علیہ السلام را منڈ کی چی بی بی سری ناغا بی بی ورطا آواز کوئی چه اسحاق علیہ السلام دا اللہ برگزید پیغمبران زما شوہران زما سختنو زما خواندان گیڑک میں شور دے دو معشومان خبر دے یو معشوم بلتا لگیا دے او بل معشوم بلتا لگیا دے حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرمائے چی بی بی لگیا دا خاون تا الوی چی خاون دا خیٹک میں جنگ دے یو معشوم بلتا لگیا دے چی تمان اڑنبی دنیا تا مزا کشرت دنیا تا اڑنبی لارے پا خدا قسم دے دا مور گیڑ بسرکما نفس بسرکم کل میں دا مور با اشلو ما بار بدر زما او تابم قتل کما زان بدر نوزگار کما پلارو دنیا بم در نوزگار کما سوخ چی دا خبر حضرت اسحاق علیہ السلام مورے دے آواز ورک و بچی اللہ دا پارکا دا مور لحاظ ساتا دا مور ادب ساتا بچیا خبردار دا مور لحاظ پکار دے دا مور ادب پکار دے قتل و قتال مکوان جنگ و جدال مکوان بچیا دولال مکوان زد اللہ محبوب پیغمبر ایمان بچیا خبردار دعا بدر تو کما تبدلوین برخی مالک شے دلوی حصے مالک بشے خو خبردار بچیان اسے ند مور گیڑ کے قتل و قتال کے او مور تم تکلیف ورسیگی
دغه بچي ورته आवाज کوي چې وا بجانا ما نړوان دي زما بل رور تلو والا دی دنیا ته خو کدی زما نړوان دي شو نو په خدای مې د قسم وی ستا پر رب مې د قسم وی چې زب دنیا ته لاړ شم مور بم خپکما تا بم خپکما او ضرور نبم سر قلم کما اسحاق علیہ السلام आवाज کوي چې و بچیا کم وړاندې را روان دي دنیا ته نو بچی هغه د رستو شي او کم چې رستو راځي هغه توندي کوي او جلتی کوي بچی هغه لار ورکه چې دنیا ته راشي هغه کم بچی چې ماشوم رستو راتلو هغه روان دی راغی الله اسحاق علیہ السلام ته حکم کو القا فی القلب اکرلا الهام کو وحی اکرلا چې وای اسحاق علیہ السلام دا کم ماشوم چې روان دی راغی دستا خبرو نه منو دا نافرمانی وکړلا د نافرمانه تمونو معیسی ګدو عاصی ورته نو مګدو نو د پار نو مقرر شو عیسی دغه بل چړوان دی راتلو دغه روان دی راتلون کې ستا فرمان برباداری وکړلا د رستو شو نو رستو شوی تمو یعقوب وایو اسحاق علیہ السلام دغه زینوم د یعقوب شو کم یو چې د الله فرمان بردار شنو الله ولنم کې خود حضرت یعقوب علیہ السلام کم چې د پلان فرمانی وکړل الله ولدنا فرمانم کې خود داغه نوم عیس شو عیس پار به کې نا فرمان ته وي یا الله مونږ د پلارو د مور فرمان بردار جوړ کې مونږ آسیان او ګناګار مکا یعقوب علیہ السلام دنیا ته رستو راغی او عیسی روان دی راغی د دې عیسی او د یعقوب علیہ السلام په دواړو رونو باندې د مور جوړه او د پلار غیږ الله ډک کړلا سوخ چې دا ماشومان دواړه لویږي حد بلوغ ته ورسېدل پلار بوډا دی ضعیف دی او کمزور دی ان پسترګو اسحاق علیہ السلام نابینا دی اله आवाज کو چې و بی الله د پاره کا زما دواړه زامن راولا زما پزړه باندې ارمان لې ګیرم اسمینا دا عمر میں زور دے جلدل میں ختم دے زما باقی بیماری دا او امید میں ختم دے زد دی دنیا نہ رحلت کو مان دواړو زامنو ته مې وای چې زما ترخوا لراشي حضرت بی بی ربقت رضی اللہ عنہ آواز کئی اے زما زامنو حضرت عیسی آواز کئی یعقوب علیہ السلام آواز کئی چی علیکما بی ابی پلار سرم یوزے شے سو وقت چی مور آوازو کو بچی دوار راغل او د پلار خواہ کی حاضر شو آواز کئی چی ابا جان لبیک مونگستا خدمت کے حضرو مونگتوایا سچوے مونگ با اغکار کو او ستا خبر بمنو پلار مونگتزر زر آلوایا پلار تویز اسحاق علیہ السلام ماں بڑائم کمزور ماں بے وسو بے بس ماں باقی دنیا نمی امید ختم دے زددی دنیا نروانم بلی دنیا تزما بچی مال یو گڑرا ولے آغا مزیدار سور کے دا اللہ نام پہ واخلے بچی زبدر تا دعاو کم بچی چی مال روان دے دا گڑوری قربانی روڑلا زباغت دعاو کما اللہ باغت وقت و بخ مالکی دا تاج و تخ مالکی جان مال بے اللہ تا منظوری متاع و منال بے اللہ تا منظوری علا بچولا شئی یو بہترین قربانیو کے او زما خواہ کی آزرہ کے حضرت ربقت رضی اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام سر زڑمی نوا ورطوی بچیا راشا دخپلو گڑو نیو گڑ علال کا اسحاق علیہ السلام دا پارا مخ کے مزیدار تیار سر کرے دا اب در تدعاو کی پیغمبری بستاشی ولایت بستاشی نیابت بستاشی او لیاقت بستاشی بچے تب دنیا کے کامیاب ہے آخرت کے بم کامیاب ہے الزوئے مزیدار گڑو ریلال کا
حضرت یعقوب علیہ السلام زر زر گڈوری علال کا او مور لے روڑو مورے اللہ زر زر مزیدار دا محبت پا مسالو او دا الپت پا غڑو کی سر کو حضرت اسحاق علیہ السلام تیروان دیکھو اسحاق علیہ السلام تا بیبوی چو زما شوہرا دا اللہ پیغمبرا ستا دیوزی قربانی اکلا تا تیروان دیکھا دا اللہ پا جناب کے سوالو کا چی دا بچی دا اللہ کامیاب و کامران کی حضرت اسحاق علیہ السلام لا سند اللہ پا دربار انول یا اللہ زما دا لاس کج کول دا محبت کج کول دا عجز کج کول مستا دربار تنیول رے دے کمزوی چی زما عزت کو ما سر محبت کو مال عظمت راکو مال عزت راکو ما سر مین اکران زما فرمان بردار شو یا اللہ دا سوی زما کامیاب کا اور رب رحیم ورطوی و اسحاق علیہ السلام تم پیغمبر وے ستا پلارم پیغمبرو ستا رورم پیغمبر دے او ستا تا خوش خبیرہ چی ستا دے دیزو یعقوب علیہ السلام نم دے ستا پا دعا میں دے دلوے پیغمبر خاون کو حضرت یعقوب علیہ السلام دا پلار دا مخین لار او دو رکات موز اللہ تا سر پا سجود شو دا اللہ بڑائی بیان کر او دا اللہ پا ذکر و اذکار مشغول شو او دا اللہ لوی بیان کرا سوخ چھ حضرت عیسی را گئے اگا پا زنگل کی خکارو کو چا گڑوری حضر کو ورتے وی ابا جان ز حضر شما تاچ ما تو فرمان ویلیو ما گڑوری پا زنگل کی اوش سو تالا میں روڑو ابا جان ما تو دعاو کا آگا ورطوئی بچیا کڑی گمان خپکی گما خفگان مکوا ہائی سوران مکوا گریان مکوا بچیا ستان اڑوان دے حضرت یعقوب علیہ السلام ستاوڑ کے روڑتا چکم دعا منظوروا آگا دعا میں اوکا بچیا داغلو ابرخی مالک یعقوب شو حضرت عیسی علیہ السلام بیوش پریوتو معافی غوارم حضرت عیسی دے اسحاق علیہ السلام زوی بیوش پریوت او پجڑاشو چا بجان نن زما د خسران وزدان د ہائی سوران وزدان د خبگان وزدان ابجان زمارور زمان دلوی ملکیت و مملکت مالک شو ابجان زت رستو پات شما حضرت اسحاق علیہ السلام ورطوئی بچے جاڑا مان جڑام کوا ستا حسم ما سردا ستا بزامن کی گی بچیا بدتا جو تخ مالکان شی د سلطنت مالکان شی دنیا کے بد جاہ جلال مالکانی و بچیاغی کی کنبیانی خواغی کی با اولیاوی اتخیاب پکیوی ازکیاب پکیوی اب ہم دیر مالدار ترین او بہترین کسان اللہ ستا پا اولاد کے پیدا کی و بچے اور سرد ظلم مکوا خدا حضرت یعقوب علیہ السلام سرے بغض پیدا شو مور لپا منڈ منڈلار چوا مجان زمار اور ما نڑوان دے شو ما خود مور گیڑ کد سر جنگو ور سر منا لگی وان خو خدا چو اس ما نڑوان دے شو اس بزدی رو سر دشمنیو کما مور ورطوئی بچے خبردان ور زما لحاظ و ساتان زما بچے دے زما لخت جگر دے تمم بچے یہ زما دے جگر ٹکرا تم یہ و بچہ مم لخت جگر دے و بچہ خبردار اللہ ناراض نکے اور سرد ور دشمنی انکے بچہ زما خبر و منا دل تک عیس لگیا دے اما جان زما سرے زیادیو کو ما نڑوان دے شو پیغمبری واغستا اغیو ولایت واغس زینت و تاج و تخدا خیرت او دا دنیا واغزت پات شما سو وقت چشپا شلان حضرت یعقوب علیہ السلام لمور ورلا
وے بچے حضرت عیس تا تا پزڑ کے غصہ دے خبگان کے دے تا سر پا ظلم دے پا جبر و پا تشدد دے بچے اشپدا او دنی مش پہ بیدار شان زماؤ منان تلاش نجران تا پا نجران کے ستا ترور دا اگا ترور کردش پہ لاشا بچے دا کلی کم چکن آندنو دا کلی تخپل رور تا پریدا او بچے تدش پہ ہجرتو کلاشا حضرت یعقوب علیہ السلام پا منڈ منڈ راغ چا مجان پنی مشپا بلار شما خود رے گزد پلار دا تپوز کو ماں دپلار حق را سر دے پا ماں باندے دپلار حق زیادے ماں تے دعاو کا زما دا غربے کچکول کے بعد سے او پیغمبری نبوت و رسالت اللہ دپلار پا دعا زے کا نمش پا وقت پل پلار لراغ چا بجان کستا اجازوی نزبا تا مور فرمان دے چی بچے زما خور کرو پل ترور کرا نجران علاقے تلار شاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطوی بچے زما بدعاوی او بچے تاثر ضرور نفرت دے نو بچے لا شہدا کل کنعان خار دا کنعان او دا علاقہ دا کنعان رور تپریدا او بچے تدش پیش پہ لارشا حضرت یعقوب علیہ السلام دش پہ روان شو او دش پیش پہ نجران تا دخپل ترور کور تلاڑ ال تک ترور سیدا اگی کرے زیشو ترور ورطا لگیا دا بچتا نا خوشحال ہے ماں تا دا مور فرمان برداری او دا پلار فرمان برداری اکرلا نو بچہ کاللہ اکرل تم ظلمے یہ زمالونا پیغل شوی پا خدے قسم دے چزتا لدوار لونا پواد باندے در کما حضرت یعقوب علیہ السلام تا اللہ اسرائیل ہوئی دا اسرا مانا دا دشپیت یعقوب علیہ السلام دے دا مور پا فرمان او دا پلار پا حکم او پا امر باندے دشپیش پہ لار اللہ آواز کئی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے دشپیدت لن کو زامنو بنی اسرائیل مانا اے دشپید کوچ کا ان کو زامنو اے دشپیدت لن کے زامنو ان سمانا اے دا یعقوب علیہ السلام زامنو سوخ چی یعقوب علیہ السلام دخپل ترور خدمتو کو مامات خوشحال دے ترور خوشحال دا علاقہ خوشحال دا قریہ خوشحال دا کلے خوشحال دے مور ورن رضا دا پلار رضا دے ظلمے شد مور پا حکم او دا پلار پا حکم دخپل ترور بارے وایت دیگران دا ماما دوار نواد کرلے حضرت یعقوب علیہ السلام ننواد جوڑی گی دیوے خورنم لیا دے او دبل خورنم راہیل دے دوار خوین دے پیو نکاح واد شلے او پیو زے نکاح شلا زمازیزانو دا محمد رسول اللہ شریعت کے پیو نکاح کے دو خوین دے نجم کی گی مخ کے شریعتنو کے دوار خوین دے پیو نکاح جائز ہوئے زکا حضرت یعقوب علیہ السلام دوار خوین دے پیو نکاح کے راوستے رب کریم یعقوب علیہ السلام تا دو ونزے ورکڑے او دوے ور لخذ ورکڑے دیوی ونزے نمیے بلیا دے دبل نمیے بلہا دے دیوی ظلفا نم دے دبل بلہا نم دے دو زامن دا یوی دی او دو زامن دا بلی دی شپک زامن دا لیا دی او سلو دو زامن دا حضرت راہیل دی رب کریم دا یوسف علیہ السلام واقعات احسن القصص ہوئی ذکرت احسن القصص ہوئی اللہ بیان کئی اے محمد رسول اللہ
داس یو خبر صحابه تو کا صحابه اغلل چې یا رسول الله زمو قریش تر بران دي عزیزان دي مونږ د دې د لاس تم یو مونږ دي تا ډیر ضرر درسو خودی مونږ ته ضرر رسي یا رسول الله اوګیو تګیو نهایو در پدریو دیرا سر خرید او پروخ نه کوي نشستو برخاست نه کوي کفار مکه مونږ سره حسد کوي یا رسول الله د دې وجنا مونږ ته تکلیف ته یو داس قصه ته بیان کا چې زمونږ زړه ته اطمینان راشي رب رحیم د یعقوب علیہ السلام د زامنو قصه بیانې چې محمد رسول الله ته د صحابه ته تسلی ورکا چې یعقوب علیہ السلام زامن دي هغه یو ورته زړه کې حسد لري بغض لري کینه لري پاغه نهر تیری لوګه په تیری کوی ته غردی مشوره ورته کوي د قتل او قتال چې دا خپل رور قتلو او د مخدز مکنه لرکو چرته مخزان توزګارو یعقوب علیہ السلام د زامنو قصه پروردگار جناب رسول الله ته دی وجه کوي چې محمد رسول الله تا بیان شي چې صحابه پوي کی چې اے صحابه چا سره چې د چا مینوي هغه سره د الله مینوي چا سره چې د چا مینوي هغه سره د معشوقي مینوي نو اے د یعقوب علیہ السلام زامنو کتا سو ډیر محبت لره د پلار سره او حسد او نفرت لره د حضرت یوسف علیہ السلام سره دا قصه نن جبرائیل امین جناب رسول الله ته دی وجه کوي چې صحابه ته وای چې د یوسف علیہ السلام سره چا نفرت او هغه خوار او ذلیل شو خسران کې پاتې شو نقصان کې پاتې شو ناکام پاتې شو او چې د چا یوسف علیہ السلام سره نفرت او دشمنی وا یوسف علیہ السلام باندې لوګي تیر کړي هغه غلام کو خو یوسف علیہ السلام اللہ کامیاب کو او حاسدین اللہ ناکام کو اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے سبیانے چہ اے حبیبہ صحابہ ولد تسلی ورکا چہ داسی و مزیدار ہستی دا نبوت مالک دا سلطنت مالک دا زینت مالک دا رسالت مالک دا الفت و محبت مالک دا ولایت و لیاقت مالک حضرت یوسف علیہ السلام ننور ترون صلاح کردہ یا وجنی او یہ پجور کوئی کی گزارے خو اے حبیب دی تو ایسو کامیاب شو آگا سو کامیاب شو چاچے پسختو صبر کو او دا اللہ حکم تیغار کی خواہ دوار جہان سردار تا اللہ فرمائے چھے اے حبیبان تمام دنیا خائص سل قسم دے او سل حصے خائص دے نہ حصے خائص یواز دا حوا رضی اللہ تعالی عنہ دے یو حصہ پا تمام جہان تقسیم دے او سلور دی مشلی حصے خائص رب العزال یواز یوسف علیہ السلام لورکا ننغ یوسف علیہ السلام دا پلار پغی کے پروت ہے پلار ورل پسر کے گتے وئی پا مزا خبر کئی بچیا گوارے چر تلان شئی زمان خبر منا بچیا زمان خبر اوران بچیا خبردار دا پلار نا فرمانی مکوا زچ وڑو کیوں ما دا پلار منل کریو دا پلار اوری دل کریو دا مور خبر میں منو دیوا بچیا ز کامیاب شما اللہ نبوت راکو رسالت و سلطنت راکو بچیا گوارے خبردار تا دا پلار مورنا فرمان نشے پلار لگیا دی زوی تا خبر کئی باہری و مسافر راغی آواز کئی چے وگے ماں تگے ماں نہرے ماں اے دا اللہ دوستانو دا اللہ بندگانو یو نوڑے روٹے یو ٹکڑا روٹے غوارما کمالم یو نوڑے روٹے راکا زب پہ خپل نفس موڑ کما او اللہ تب پہ سجدے لگو ماں
یو طرف تک سکی یو سائل لگیا دے آواز کئی چے اگے ماں تگے ماں غریب ماں فقیر ماں کہ یو ٹکڑا روٹے وی ماں لراکا بلنڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام ددغ معشوم بچی یوسف علیہ السلام پغے کے ورسر ناس دے او یوسف علیہ السلام اغے کے پمین نیولے دے او دمین من خبر ورسر کئی اغا فقیر لگیا دے چگوے چوگے مان اے دا اللہ بندگانو زمحتاجم یو نوڑے روٹے غوارمان حضرت یعقوب علیہ السلام دا زوئی سر امینوا مزیداری تی کیسری شوی دی یو تی کرالی نیمہ پخپل اخری او نیمہ حضرت یوسف علیہ السلام لا پا مزمزو پا منو محبت کے خلق ورکی او دوار گفتگو دا منی پا کلام لگیا دی اگ غریب اگ ملنگ و سائل گداگر چی دیر آوازونو کل دی دوار اخپلو کے مشغولو پلارو زے اللہ ورطو یعقوب علیہ السلام زما یو سائل یو غریب بندہ سا دروازہ کے ولارو سترگو کی اوہ کے رالیں تد اخپل زوی پمین کے مشغول وے اے یعقوب علیہ السلام زما دغی غریب بندہ سترگو کی اوہ کے رالیں و یعقوب علیہ السلام تدزوی سر مشغول وی من دکولا محبت دکو او تبسم و خندا دکولا فزما دے پخپل جلال قسمی سنگ چے دغی غریب و محتاج اجڑول پخدے قسم چے دا سے بد جڑو ما رب رحیم ورطا آواز کئی چو یعقوب علیہ السلام دغا سائل غریب اجڑل تابم جڑو مان و یعقوب علیہ السلام خیال کوا اسے چرتا نور غریبان درنا ازار نشی بلو رضے کور کی یو چلے ولا دا یعقوب علیہ السلام لگیا نے زویتے حکم کو ددے چلے بچے را ولائیں او دغا بچیا لال کے قربانی کے چدلتے سرکو او سردا اللہ رحم پیدا او شکر ادا کو او سنا دا لوائیو او بچیا دومر نفس پہ ڈکو چدا اللہ سناو بڑائی لوئی پہ بیان کو اگا چلے گوری معشوم بچے چلے پا مخ کے علالی گی چلے لگیا دزرت درد رسی چلے لگیا دزرت عذیت و تکلیف رسی او پستر گبانی اوخ کے روانی دی اور ربی رحیم یعقوب علیہ السلام تاواز کئی چو یعقوب علیہ السلام دادو امزل دے یو دی فقیر اجڑاو بل طرف تا دی چلے دا زمان مخلوق دے زمان مخلوق دے زپ خپکے گما زپ زیرے گما مال خفگان رازی تا زما دا مخلوق پا مخ کے دا اغی بچے لال کو اوزلت دی تکلیف ورکو یعقوب علیہ السلام خبردار گنستاز تبم تکلیف ورکما بلورت بن یعقوب علیہ السلام لگیا دی منز کئی پمانز کی سجدگات گوری نمش پدا دا اللہ حمد و ثناوی دا اللہ تکبیر و تحلیل تمجید و تحمید بیانی یوسف علیہ السلام ڈڑے تپروت دے او مخیلک دنورس کو میں پشان زلقی گی یعقوب علیہ السلام پا منز باندے ولار دے دا اللہ حمد و ثنا ہوئے ناگانا یوسف علیہ السلام پا خوب کے او خندل یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تا پا کگوستر کو اشارہ کے او قتل چسو اخورتا او قتل دے یعقوب علیہ السلام لختی جگروں دا زرگی سرے او بل طرف تان یعقوب علیہ السلام پا خپل زمینو زکچی یوسف علیہ السلام خائصم ڈیرو اغلائقم ڈیرو دیندارم ڈیرو پرزگارو حیادارم ڈیرو سوقت یعقوب علیہ السلام ورطاو قتل نسترگی دزوی پا حسن ورخخشوے پا من ولار دے او خپل زوی تگوری اللہ ورطو یعقوب علیہ السلام ولار ماتے سجدگال مال رازے تندے ماتا لگے سجدے ماتا
مات لگے قید مات کے رکوع مال کے قوم مال کے قراءت مال کے عجز مال کے الفت ماسر کے محبت ماسر کے اے یعقوب علیہ السلام ولار ماتے او پا دغستر کو باندے دیمانا نظر بالخواوارو او یعقوب علیہ السلام ور خبردار زوی طرف تا مگو رزد سجدگاہ لراغل امام پلے سجدگاہ طرف تا گورا حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے تا گور چی یا اللہ ناراض مشے مرور نشے خفا نشے یا اللہ دزوی من دیر دار زدخ پل زوی من مغلوکم دزوی من غالب شواق او ماضی طرف تو قتل یا اللہ تران ناراض نشے یعقوب علیہ السلام بلش بباندے بیا ولا دے زوی او خندل یعقوب علیہ السلام زوی نا تپوس کئی چی بچے آیا بیگاش پچتا پخوب کے خندل بچے آیا تا ورتے وے پلاران پا خدای میں دے قسم ہوئی آغا سپنگیری سڑے را گئی زمارونو دیر وسکو منڈی اوالے دیر جد جہدو کو خو آغا بوڑا چا بیانے مال راکڑے او دائرات ویلی چی بچیان داد تمام جہان چا بیانے والا بچیا تمید دے واقدار او مالک کھڑلے ابا جان ما چی پا خوب کیو خندل نو ابا جان پا خدای قسم دے آگے چا بیانو تمہیں خندل چی زمارون لگیا دی منڈی ور پسے ہوئی زپارام ناستو ما منڈن والا ہائی سران میں نکو بے صبر میں نکولا او چا بیانی زما پاوالا شلے حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوی بچیاں خوب دے دیر مزیدار دے خوب بچیا خبردار چرونو تعالو نوے گنی درونو بدر سر نفرت پیدائشی نبی یعقوب علیہ السلام نمش پد پمون ولا دے اللہ تعالیٰ گیا دے بڑائی بیانی دا اللہ لوی بیانی دا اللہ حمد و ثناء لگیا دے چھے پروردگارا تو زمان مالک ہے زستا مملوک ماں تو زمان حاکم ہے او زستا محکوم ماں تو زمان اللہ ہے زداستا غلام و بندے ماں اللہ زقدر تسجدے لگو ماں چتمانا پخلاش ہے دگا ٹیم کی یوسف علیہ السلام بیاو خندل دا سے او خندل چی دا مرے و دخلی دا خندا آواز دا دا یعقوب علیہ السلام غگولا را گئے یعقوب علیہ السلام ورطا بیا پترس بانے او قتل او چه سمالے او قتل نظر ورخخ شو یوسف علیہ السلام معشوم بچے دے مزیدار گلابی شنڈی دی خیستہ مزیدار شکل دے چہرے انور دے تابوے چس پوگ میدان او دزنگو یاد کٹ پا بستر باندے پرتا دا یعقوب علیہ السلام یو طرف تلختی جگرو دزرگی سرو بلڈر تخائصو بلڈر تے فرمان بردارو پا خدا قسم دے یعقوب علیہ السلام دزوی مختگوری او دا اللہ سو وقت دا اللہ سجدگالا قتل نو اغای ترکل و متروک اکل اللہ ورطوئی و یعقوب علیہ السلام زستا اللہ امتزما بندے زستا سجدگاہ لرا علمان زما بند چکل مات ادری گی ز اغل مخل ورشمان یعقوب علیہ السلام زتا لرا علمان او تا تا گورمان تامان استرگی وارولی او خپل زوی طرف تا گورے
و یعقوب علیہ السلام زما د خپل جلال قسمی چې یوزی بدر نواخلما رکبه کم درنا او یعقوب علیہ السلام په دغه سترګو ور پسې تاجو ما حضرت یعقوب علیہ السلام دکوئی چی پروردگارا زما خودول زامن دی یا اللہ چی دا بکم یوزیوی معلومات نشتا دے چی کم یوزی بمی رکی گی خیر خو یعقوب علیہ السلام تا لا معلومات نشتا دے حضرت یوسف علیہ السلام را گئے پلارتوی ابا جان نن می شیشکیو قتل زخو دیر مزیدار ماں دیر حسندار ماں زو خبر شوی چه د مصر پخار کے منڈائی لگی غلامان خرسیگی ابا جان کز چرے غلام وے نما بد دنیا دیر پیسے گٹلے وے پلار وطوی بچے چپشان اسن اللہ ناراض شی اللہ مرور شی اللہ خفن شی بچے خبردار زمازر تاپسی چوی تاپسی خفکیگی بچے دا غلامان نمالا اللہ دے دا غلامین محفوظ کا رب العزال ورطو یوسف علیہ السلام استا خائص ماں در کرے ستا دا خائص کارساز زیما سانع زیما جوڑا ان کے زیما عطا ما کرے دا رحمت ما کرے یوسف علیہ السلام دا سے دی ولی ہوئے زبدے دا غلامانو پا سب کے ادرو ما او زبدے پا تلسو روپو کوٹو خرز کما حضرت یعقوب علیہ السلام نناس دے مشغول دے اللہ اللہ کئی یعقوب علیہ السلام مخیطان خپل زوی پغی کے جول دے او ورط گوری کلے شنڈی خکل کی کلے تندی خکل کی یوسف علیہ السلام غی کے پروتے کلے نور طرف تو گوری کلے یوسف علیہ السلام تو گوری بلا رشپران یوسف علیہ السلام پغی کے پروتے یوسف علیہ السلام لے شنڈ خل کرلے او بیا ولدا مخ پخداغ پا مخ کے خودو ورطوی بچی اللہ دے مان جدا مکان اللہ دے مان بیزار مکان اللہ دے مان بیل مکان بچی تزما لختی جگرے خبردار بچیا گوار زما تسنگل رلال نشے دے طرف تخپل بی بیرال یعقوب علیہ السلام تواز کئی چی دا کور دا کار دا پارا یو سڑے لے گل غواری دولت زامن دی یو بچے اولی گال بہر تا چی زمون دا ضرورت پورا کی یو ان دا ولاروان دا غیغی کی بچے ہو اگا بچے تواغستا سکار پسے اولی گو ابی بی ورطوئی چی یعقوب علیہ السلام زستا وینزے مان زبلارشم داماشم بچے دے دیوانم بیایا یعقوب علیہ السلام ورطاواز کئی چھے اے بی بی تطور سرے بار تا مزار دا زوی بدلارشی او دیبا دا کار اگا کار سر تو رسی اگا فیل و امر بسر تو رسی و بی بی تکو پارام کے نام اگا ماشون بچے تورا تیار دا مور لواپس ران گئے اگا خز جاری چھے اے یعقوب علیہ السلام مادر طویلو چی زبلان شما ستا خدمت بزو کما زد غلام امزماغی کی معشوم بچے ہو اگا تب ما قتل ما بپی دزل تسکین او دزل قرار دزل تسلیوا یعقوب علیہ السلام زمازوی دی بار تو لے گا خوگر چلار نبیاران گئے اگا بی بی دشپین جاری دروازم جاری غرمکم جاری شپکم جاری چے پروردگار علمان زمان معشوم بچے خپلم غلام امان پٹول کور کے میں پچا دزل تسلی نکیدا خو یا اللہ غیوزم چے ماں بپی دزل تسلی کودا یا اللہ اغمران پناشو اغوینز جاری چے پروردگار علمان زمان معشوم بچے رکشو او زبور پس شب رضا پچگو چگو جارما نلغوینز
دومره وجړل چې په سترګو کې اوښکې ختمې شوې د اوښکو په ځای باندې نونه روان دي چې ښې روان دي ان تر دې پورې چې هغه بیبي مظلومه جاړي دومره وجړل چې د سترګو نظر یې لاړه خو خپل ماشوم بچی واپس رانغی رب کریم ورته وی یعقوب علیہ السلام زستا پروردگار ما تا د دې مظلوم وینځنا ماشوم بچی بار اولېګو هغه ورپسې اوجړل دومره اوجړل چې د سترګو نظر یې لاړه یعقوب علیہ السلام تا نه بم زدا سې زوی والما رک به کم درنا داس به رکما چې تا بم ورپسې په سترګو نابینا کما نن یعقوب علیہ السلام نیمشبت ولار دے اللہ تا نیت تڑل دے اللہ یادی پمانز ولار دے او گلابی شنڈو چہرے نور دے یوسف علیہ السلام تے بیو قتل اللہ ورت یعقوب علیہ السلام امد غزوی بدر نوالما ورته وی بچیان بیگا د خوب کې بیا خندلیو دا رات وایا چې تا بیگا بیا سلیدلیو بیا د سوري دلیو ورته وی ابجان مونږ بهر تلیو لرګي مراټولول زمارونه لګیا دي ګیډي تړي خو چې زخپل ګیډي لرا شما هغه ګیډي زما د ټولو رونو نلوي وی او د ټولو نملوي باوي نو ابجان د دیو جی مسکی شما چه زمارون اونو تخیجی غرون سر تخیجی لیکن پا خدای قسم دے داغی گیڑی وڑو کی دی او زما بارلوی دے زدلوی ڈیری مالک ما ورطوی بچے خبردار گوری رونو تا دیوایا ما دا بہترین خوب دے تب دلوی حکمت مالک شے او دلوی عزت مالک بے ستانا برون لان دیوی تب بادشاہ شے او ستارون بتا تا محتاجانوی بیا بلش پران یعقوب علیہ السلام بیا ولان دے او حضرت یوسف علیہ السلام پٹک ڈک باندے او خندل او خندا کرا بیدار شو پلار تا آواز گئی یا ابجان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابجان زدش پہ ناستے ماں پیو خل قالین ناستے بہترین ناستے نازنین قالین بان ناستے ماں دیر مزین قالین دے متطہر قالین دے مزین قالین دے زپ ناستے ماں او چار چاپیر زمانہ اسمان اوستوری یو نور او یوسپو میرالل او زماغی کرا گزار شو انی رأیتو 11 کوکبا ما یول استوری والشمس والقمر نروس بغمین اولیدل چلی ساجدین ما تپا تعظیم باند پراتی دی او زمان سجدے کتا لگئی او ما تپا تعظیم کے راٹر شوی دے او زمان تابدار دے ورتوی بچیان دا یول استورین دی داستارون دی خو بچیا خبردار دارون در نخبر نشی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتکا بچیا گوار خبردار دا دی خوب الرون تا بیان کے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو وچ بچے خوب بیان نکے دا یول سورستارون دی بچے دا بستا تابدار وی تا تب حجت منوی آن تر دے ستا مورو ستا پلار دا بمتا تابدار شی او ستا فرمان بردار بشی بچے تب دا اللہ نبی جوڑ شے ولی بجوڑ شے متقی بجوڑ شے امانتدار بجوڑ شے دیانتدار بجوڑ شے دیر
پرهیزگار او پردهدار حیادار د الله نیکو کار بنده بجوړ شوی خو بچه خبردار چې رونه درنه خبر نشي دې طرف ته یو وینځه ولاړه وه هغې وینځې ووې چې دا سویم خوب دی چې یوسف علیه السلام بیانوي او دې پلار ورته معنی ورکوي خو دا نورونه ورته لاندې کوي او یوسف علیه السلام دې ورته پورته کوي او دې پې وړئ نن چې رونه راشي په خدای قسم ټول البه ورته بیان کما سو وخت چې شپه شوله 11 واړه رونه راغلل دا لسې ځان لکل بنیامین یې ځان لکه ورته وی ای بچو تاسو سره پلار مینه نه کوي حسد در سره کوي یعقوب علیہ السلام خپل بنیامین او یوسف علیہ السلام باندې مین دی او بچه تاسو سره مینه نه کوي مرتوی اما جان وایا مونږ درته د وینځې په نظر نه ګورو زمونږ د پلار بیبي نو زمونږ مورې اما جان وایا ستا خبر منو څنګه کار وکړو او څنګه تجویز وکړو اما جان دا راته وایا ورته وی بچو اول یوسف علیہ السلام خندل او خندا کې وی چې ما ته چا بیان ملو شوی پلار ورته وی چې بچیا ته به د ټولې دنیا بادشاہ جوړ شي شهنشاه به جوړ شي سلطنت به د لاس کې عزت به د لاس کې ته به د لوی حکمت او سلطنت واګدار شي رونه به ستا محتاجان او ستا غلامان او تابعدار وي په بله ورځ یې وویل چې ما بیا خوب ولیدو زما د رونو پنډو کې واړه دي او زما د دو ګېډې ډېر دی ورته وی یعقوب علیہ السلام ورته بیان کوي چې ته به د لوی ډېرې مالک شې خزانې بستاوي چابیانې بستاوي واک او اختیار بستاوي او ستا رونه به ستا غلامان او تا ته محتاجان وي بیا ورته وی بچو ووره نن یې لا بله خبره کړې ده ورته وی ما یو لستوري نور سپوږمۍ ولیدل او هغه نور سپوږمۍ ستوري زما په خپو کې پراته دي ما ته په سجده دي او زما غلام او زما تابعداري کوي پلاره خوب کې مې یو لستوري نور سپوږمۍ ولیدل چې لی ساجدین یعقوب علیہ السلام ستاسو بجان ورته وی دا یو لستوري نه دي دا ستاسو رونه دي دا نور سپوږمۍ نه دي دا ستا پلار او ترور دا یوسف علیہ السلام داسې وخت به راشي چې دا 11 رونه او دا پلار او مور بچه دا ستا به تابعدار وي تاسو لاړ شئ یعقوب علیہ السلام نا دا خپل بچے لري کوي د سره الفت کوي محبت کوي مینه کوي د یا قتل کوي یا چرته خرج کوي مقدس مکی وزګار کوي چې یعقوب علیہ السلام مینه کوي او تاسو ته وزګار شي ننورون رالل لگیا د پلار ته وی چې ابا جان یوسف علیہ السلام سرم مینا دا مونږه چې کله ګډي بوزو چيله بوزو سپرلی موسم وی مزیدار موسم وی باغ و بهاری او د چنچنو قطاری نو ابا جان نهرونه دي چینی دي هواګان دي کل فضاګان دي مرغزار وی باغ و بهار وی او د ګلونو قطار وی ابا جان یوسف علیہ السلام نن مونږ ځان سره بوزو چې د سره لوبې وکړو ابا جان د ځان را جدا کا چې نن ځان سره سیل د ځنګلو ته بوزو پلار ورته وی بچې هریږما یوسف علیہ السلام زما بچے دے او زما کشر بچے دے ډیر دیندار دے امانتدار دے حیادار دے زبوڑا و ضعیف ما بچیا دا زمان ما خوا کوئے زور پس خپکے گما
حضرت یعقوب علیہ السلام ورطا نفی کئی دی ورطا بانی جوڑی شاب جان مونگ سر پریدا چھ مونگ سر لوبیو کی سیل صفابو کی دا بہر فضا سیل بو کی خوشحال بشی مونگ بدد نکاحبان او دد حافظینو اب جان خیر زمون رور دے مونگ پہ خب کی گو تو ولی پہ مونگ بانے امانت دار رینکیں او یوسف علیہ السلام مونگ تنس پارے ولی پا مونگ اعتماد نکے پلار مونگ سرائے پریدا پلار آگا کال پرے نخو دو شیطان لاغے ورطوے دا یعقوب علیہ السلام زامنو بل عورت سے باغ و بہار راشی دا گلن و قطار راشی دا مرغزار موسم راشی بیار راشی یوسف علیہ السلام تا اوائیں چے پلار بار سوئی تا بند پریدی خود زمون رور مونگ دے دغرون سے لبوزو او بچیان آخر زمون کشرور مونگ سر روان شاہ کدیر تاسو تا یوسف علیہ السلام انکارو کی خونا شم دے دو کہہ چھ بچے دا پلار ممنا رکیہ دا پلار ممنا بہر سیلو ندی دیر مزیدی سیلو صفابو کے تفریبو کے بچے بیار بکور تراش یوسف علیہ السلام چھ باغ و بہار آگے آگے علم سو پلار لرالل اب جان یوسف علیہ السلام منصر پریدا ورطوے بچے یری گمان کمزور ماں بڑھائے ماں بچہ زمان جندو زندگی ملا پاؤں یوسف علیہ السلام مضبوط رہا نو بچہ دے میں دم خنم لرکوے یری گما سے نچرت شرمخ یاد زنگل زناور در نمات نکی حضرت یوسف علیہ السلام پا منڈ منڈ را گئے چھ ابا جان زمارو ندی زما دا پلار بچی دی آخر پا ما خپ کی گی زما پا خوشحالی گی ابا جان تم خپ کی گو زور سر زما حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوی بچی زما منا حضرت یوسف علیہ السلام معشوم دے پوئی گنا اللہ و یوسف علیہ السلام اگر چت دپلار خبر نمنے ما خوبت رکولے دپلار دمخب میں خواہ کولے خدا سے بڑے ضرور کما چت دپلار خبر نمنے ام پا دے رونو بدے زخمی کما حضرت یوسف علیہ السلام تپلار لگیا دی بچے مزان زدر پس خپکی گمان یوسف علیہ السلام یا بجان خام خازمان زپسل خوشحالی گمان پلار ورطوی بچہ زمان خبگان نے زی ورطوی بجان زمان دتلو ارمان نے پلار ورطوی بچیان زمان دل غمجن دے آزوی ورطوی پلاران زمان دل پسل مین دے پلار لگیا دی بچیان بہر تموزان خوزوی خبر نمانی آنتر دیکھ پل رونو سر روان دے اگا یولس رونو کے بنیامین تاواز کئی چنن تو کور پاتشان مونگ بزان سران یوسف علیہ السلام سے لبوزو او پتا بستا دپلار ملا مضبوطوی پلار ورطوی بچیان چتاسو گڑی بیزی بولے او یعقوب علیہ السلام یواز پریدے یوسف علیہ السلام نانسر بوزے یوسف فما گران دے زما بچے دے زور پسی خپگے گما نصبہ آگے انہیں پوری در سر لار شما کمی انہیں سا پوری چیزا ارمل مصر دکور زما دا آگے انہیں فراق دے شجرت الفراق آگا انہیں تدا فراق انوی آگا زین مل مان جدا کی گی قربان جدا کی گی بچے زبدر سر آغاز پور لار شما حضرت یوسف علیہ السلام غیق کی رو آغستا سوقت غیق کی نولی دے ابا جان توئی ابا جان زکوزی گما اس پیادل پخ پلخ پوروانے گما
سوخ چی شجر پراغ تو رسیدا یعقوب علیہ السلام ولاد آواز کئی مشرزتا چی و یہودا بچیان تاثر بلرو بیل دے بچیا گوار خبردار شمعون تو آیا لاوی تو آیا یسجر تو آیا چی دا بچی زپتا سسپارما اسے نظمازوی در نزائے نشی او چرت دا زنگل زناور شرمغز مری در نمات نکی حضرت جبریل علیہ السلام تعالی آواز کئی چی و جبریل امینا یعقوب علیہ السلام تو اگورا چی دی زما بند دے زما نبی دے زما ولی دے زوی پمان اسپاری پا یہود و روبیل او شمعون او لاوی او پر جربان زوی اسپاری تو ورطا گورا چی دوی محافظ کلو مات ان اسپارا امدازوی بطن رکما دے بور پسی پا چغ بانو یوما حضرت یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام پروان غی کی واغستا غی کی نیول دے کلے یو غی کی والی پدوارا مخیخ کل کی پلار پستر گوخ کی روانی دی او ورط گوری مخ کے لگیا دے مزل کئی پشاشا گوری او یعقوب علیہ السلام پستر گبانیوخ کی روانی دی کلے بل روغی کی والی زمون دا بجان بچے دے پمون دیر گران دے زمون نیازبین و نازنین دے اے زمون دا بجان بچیان نن بدر باندے دا باغ و بہار سے لکو یعقوب علیہ السلام لے تموار کران چو گورا یقین دہانیو کا مونگے غی کھیلو پدوارا مخیخ کلو مونگ ورسر لو بکو ورسر ٹوکی کو من محبت کو الفت کو پا خدای قسم دے یعقوب علیہ السلام تپا آرام شاہ تپا مونگ اتمنانو کا زمونگ رور دے مونگم پہ خپکی گو سو وقت یعقوب علیہ السلام واپس را گئے دا اغزین را پناشو یہودا لے آواز ورکا چی چاڑ را واخلا آگا چاڑ را کم چاڑ باندے چی زمان مشرورو خپل گڑان علالول یادوی بچے لے لالو زان لے غخی بکولی تی کیسری کولی او مگا چاڑ را یوسف علیہ السلام پہ قتلو ما یہودا ورطوی دا اللہ نو یری گئی دادا پلار نیاز بین بچے دے ماں تیسپار لے دے ماں نب پلار تپوس گئی شمعون ورطوئی ماں نب تپوس گئی روبیل ورطوئی ماں نب تپوس گئی یسجر و لاوی ورطوئی ماں نب تپوس گئی وجن ماں قتل وے ماں ور خبردار زما پلار بمونتا آزار کی اگرون لگیا دی چنان نپلار تا سرمی نکئی نمونگ سرمی نکئی مونگا دیر لوی جماعتیو لوی اڈلیو زمونگ سیاست دیر دے جماعت دیر دے پلار دے سرمی نکئی دے بمون قتل کو دے بشہید کو دتنین بے سرگزار کو چے پلار مونگ توزگار شی او مونگ سرمی نکی شروع شی یہودا ورطوی چی اللہ نو یری گئے وجن میں خام خاک دا سکوے نو دغ مخامخ کوئی دے دیتے ورگزار کے سوک براشی دے بوالی غلامانو کی بے خز کی او دپلار مخبتا ستوزگارشی ٹول لگیا دے صلاح کئی یوسف علیہ السلام کلیویو نلان دے ادری گی برون تو گوری گلون تو گوری باغ و بہار تو گوری دا وطن فضو سنگار تو گوری نقش و نگار تو گوری دا اللہ حمد و ثنا ہوئی اور انہیں زان لگیا دی صلاح کئی نل لگیا دی ورطو یوسف علیہ السلام راشا
یوسف علیہ السلام ورته زما د پلارو دغه مخامخ غر کې مزیدار ګلونه دي خل خل بوټي دي ما دغه غر ته خېجوای چې دغه چینو سیلو کم دغه چمنونو سیلو کما دغه باغ او بهار او د سندونو سیل او کما رونه ورته لګیا دي چې سندونه پرېدا باغ او بهار پرېدا اے د خدای بندا نن در نصر قلمو نن خدای چې مونږ له پګوتراله پلار پتا مېندې تا سره مینا کوي مونږ د نن وجنو نن د قتلو چې پلار مینا مونږ سره جوړ شي یوسف علیہ السلام معشوم بچے دے پستر گو ورتو راغلے چه زما پلار تا خود تاسوے چه مون بے حفاظت کو مون بے خدمت کو زمون دا بجان بچے دے دا پلار بچے دے مونگم پہ مینیو مون بے شرم خنخوری نو اے زما دا پلار بچو ما گناہ سکڑی را خطاو ناروا میں سکڑی را چه تاسونن ما تا پکارے او زما دا قتل بندوبست کرے یوسف علیہ السلام راولیو نن ورتم لغتتی زندے چی پوڑی ورتا چی لاندے گزاری کوئی تھا یوسف علیہ السلام ورتا آواز کئی چی ما وجنے ما فلار واپس بیا بوزے کہ زما یادی زبد اخبر پلار بیا واتا سران شما نمی باغ پکار دے نمی بہار پکار دے نمی پیزا پکار دا نمی سنگار پکار دے نمی سیلو تپری پکار دا اے زمان دا پلار بچو ما واخلے ما خپل پلار لا واپس بو گئے زمان توبہ دا بیا بران شما حضرت یوسف علیہ السلام ورت جاری چہ زمان دا بجان بچو ماں گناہ نہ کرے ماں خطا نہ کرے آخر پس خبر میں وجنے رونا ورطا وستا پلار پتا میندے چہ مونگتے تالی رکو نو خبردار تپا دے پوش جاڑ بنا چگہ بنوے فریاد بن کے کاواز کے نو زخمی کو دے او سرمندر نبیلو سردن قلمو او دوی کوئی کی دی گزار کو خبردار گوری چگاونوے زان دیر خوگ دے بدن دیر شیرین او خوگ دے رونے رانی سکویتے گزارے دے کل یو خواہ منڈا او کل بل طرف دا منڈا رونے ورپس لخت را پریکڑے دبون پکئی او کوئی تے گزارے یوسف علیہ السلام نے کمیز باہر کو لاندے گزارے سو وقت یورور لمنڈ کی چلالا جانا ماخلاص کا زخو پلاستا پا وسیلہ و اوال پریخے ماں نو تم مفاظت نکے رورت میں نکابان شاہ اغرور اغیمرا گزار کی بل لراشی بلی گزار کی بل للاشی بلی گزار کی بل للاشی آخر منس کے کیناس لا سنے جو رکھل او پلار تا پچگو چگو جاڑی چگے ورطوئی چے و پلارا زما دا حال نزان خبر کا نن زما خبر